ډېرو خوږو او قدرمنو ګلونو اوریدونکو د خپرونې په دې شیبو کې ستاسو پام د تکړه شاعر عبدالرحیم روغاني یو ښکلي غزل ته راګرځو چې عنوان یې دی د خال قصه به ختمه وي. داسې وخت به راشي چې د خال قصه به ختمه وي، زلفې به ازادې وي، د شال قصه به ختمه وي. مینه به بېباکه شي، کره به شي، خوره به شي. مینه به بېباکه شي، کره به شي، خوره به شي. دا د مینتونو او د سوال قصه به ختمه وي. عشق به دا د رسم زولنې په خپله ماتې کړي، عشق به دا د رسم زولنې په خپله ماتې کړي. دغه د بلۍ او د دیوال قصه به ختمه وي. بس یوه ډالۍ به وي د مینې ډک یو شوخ نظر، بس یوه ډالۍ به وي د مینې یو ډک شوخ نظر. نور د لاس د نښو د رومال قصه به ختمه وي. پاڼو د کتاب کې د نازکو خندنو سترګو، پاڼو د کتاب کې د نازکو خندنو سترګو. ټوله د ثواب او د وبال قصه به ختمه وي. ورک به تصور وي د رقیب په مینانو کې، ورک به تصور وي د رقیب په مینانو کې. داسې د رویبار او د دلال قصه به ختمه وي. ډک د سوز غزل د روغاني به بې اثره وي، ډک د سوز غزل د روغاني به بې اثره وي. ځکه چې د هجر د وصال قصه به ختمه وي، ځکه چې د هجر د وصال قصه به ختمه وي.